السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ورونو، څنګه چې تاسو ته پته ده د قیامت مختلف علامات مخې ته را روان دي، لګیا دی وخت په وخت ظاهریږي او دا میاشت ډېره عجیبه تېره شوه. سیلابونه، تندرونه، زلزلې او اوس نن شپه میاشت تندر نیولې، د سپوږمۍ تندر نیولې. تاسو ته به علم وي یا نه؟ دې وخت کې به نبي صلی الله علیه وسلم مونځ کولو او په جمع باندې به مونځ کوو، صلات الخسوف. نور به تندر ونیو، صلات الکسوف به کوو او دې کې به دوه رکوګانې به کېدې په هر رکعت کې. یو رکوع به وکړه، اول رکعت کې به ډېر اوږد قرات کوو، بیا به پکې رکوع کړه، بیا به اوچت شو، بیا به سورة فاتحه شروع کړه، بیا به اوږد قرات وکړه، بیا به بله دویمه رکوع کړه په یو رکعت کې. هغې نه پس به بیا سجدې له لاړه. دویم رکعت کې به هم داسې کول، اول اوږد قرات، بیا د هغې نه بعد ورپسې رکوع نه پس بیا بل قرات د مخکې نه لږ مختصر، بیا په دې طریقه باندې دوه رکعاته کول، بیا خطبه او په هغې کې د وعظ او نصیحت خبرې. نو د استغفار ټایم دی، ملګري به پته نه لګي اوس دې وخت کې خبرې نه وي، خبر راغونډ به شي نه که نه. زموږ اراده وه مګر چې دغه هم کړی وي، صلات الخسوف مونږ ادا کړی وي.